لغمان ولایت یو مسجد چې پر دې حال کې موږ ته تسلیمیږي چې نور د کلي او د چم د خلکو وس پرې نه رسیږي او نه هم دا مسجد موږ ته د جوګه ښکاري چې د دې دیوالونه دی د چت د وزن تحمل ولري. نه داسې نشي ګوره چې دغه خیر نه هم شر ډېر شي که نه دغه شی خو زه فکر نه کوم رسن په دې چې چوکۍ وزن راشي دا هیڅ توانایي نه لري. بیا څوک یې ذمهواري کوي چې تاوان هم وشي بیا نتیجه هم نه شي که نه تاسې دیوال سره ولګوه 18 متره لس سانتۍ دا که موږ ولګوو راولوېده د بیا مسؤل څوک دی؟ څو ورځې پس مو پایې ولګولې او د دیوال پر سر مو چوکاټ جوړ کړ تر څو وشو کولی چې پر ډاډه زړه پرې چوکه او چت واچوو. سلامونه، هیله ده چې جوړ اوسئ، صحتمند اوسئ. دا مسجد په وړاندې تاسې لیدلی و، یو دفعه خو موږ د سیمنټو مرسته کړې وه، بیا بل دفعه د چت لپاره موږ غوښته چې کومک وکړو، خو په سر باندې کوم رنګ چې دی دغه رنګ نه و او موږ چې څومره معلومات وکړ شاید دغه چت د دیوالونو د دې توانایي نه درلوده چې چت پرې واچول شي، ځکه رنګ ډېر زیات مهم و. که چت دروند و، که خدای نخواسته رالوېدلی و، بیا له مشکلاتو سره مخ کېدو، هم د ځاني خطر و، هم هغه چوکه او ګاډر دا ټول بیا ضایع کېدل. هغې له خطره رنګ واچول شو او چوکه واخیستل شوه، ګاډرې واخیستل شوې او هغه بل هغه ته څه شوی کاکا؟ پټۍ ته لارنګ. نو هغه واخیستل شوې، تقریبا د خلکو پکې دغه څو ورځې کار کوي، لګیا دي. چت پټ شو، چوکه واچول شوه، په سر یې لږ کار نور موږ وشو کولی تر دې ځای پورې ری شو ری نه شو. نو هغې له خطره موږ غوښتل چې نن به موږ خپل کار خلاص کړو، باقي مانده چې لږ کار پاتې کېږي هغه به دا د کلي اوسېدونکي تیار راغلی سامان خاوره پرته ده شګه شته هغه به دوی وکړي. نو د دې خلکو نه وروره ډېره مننه خالد جان، اول له تعالی ډېره مننه، او بیا چې چا له موږ سره دا کومک کړی د لغو خلکو نه ډېره مننه. خدای دې په ورځ د قیامت هم ورته اجر ورکړي او په دې دنیا دې خدای اجر ورکړي. موږ سره یې ډېر کومک کړی ده او دې خبرې ته موږ وسه نه لرو چې دوی دا کومک له موږ سره نه وی کړی، نو دا کار ته د موږ توان نه کېده. او له دوی نه ډېره مننه، او بس الله دې دوی خوشحاله کړي، په دنیا دې خدای خوشحاله کړي او په ایمان دې خدای خوشحاله کړي. موږ ترې نه ډېر خوشحاله یو او ډېر ترې نه راضي ورور. خدای هم خوشحال لره. بس باقي مانده چې کوم کار دی هغه به تاسې وکړئ. د خیره چې د مسجد کار مو کېږي هره ورځ چې موږ وشو کولی ری شو ری نه شو، نو آینده هم که زموږ څه د توان او سم د وس و موږ خدمت کوي. خوشحاله و آباده اوسئ. مننه.